د مړه خره لیکونه نهمه برخه اتم لیک د مړه خره د مړه کېدو دلیل زما د دواړو سترګو تورې ګرانې سرې مچۍ سمه ده ما درته وویل چې مړ شوم خو له یاده مې ووتل چې د مرګ څرنګواله مې درته روښانه کړم پوهېږم ته په لنډو او شمېرلو خبرو مینه یې په یاد دي چې یوه ورځ بېکاره پاتې وم او ورځ مې ښه نه وه تا ته راغلم او یو څه پیسې مې په پور در څخه واخیستې هغه ورځ نیکمرغه نه وم هر څومره عذر چې مې درته وکړ ومې نه شوی کړی تر څو پیسې در څخه واخلم لویانو ویلي وو څوک چې ونه شي کړی له چا څخه څه واخلي باید د غوښتنو لار او سیسټم زده کړي دا خبره یا مولر کړی او یا مبسپیر کړی یا پیر پاچا او یا هټلر او یا هم مشهدي جعفري کړی په هر صورت د نوم په آخر کې ری لري دقیق مې په یاد نه دی چې چا کړی د دې جملې په یاد راوړلو سره مې سر په اوږه ایښی و ډېر ژر په ژړا شوې او د جیب ټولې پیسې دې ماته راکړې چا ویلي و افسوس چې هنر ډېر اوږد دی او د انسان عمر لنډ یو بل ویلي و د خوندونو او رنګونو ترمنځ بدبیني ممکنه نه ده په دې خبرو کې څه دي که ما دا خبرې کړی وای په یوه غوږ به دې ننوتی او له بله غوږ نه به دې وتلي وو نو انسان د یوې جملې کیفیت ته نه بلکې هغه اواز ته اهمیت ورکوي چې د هغه له خولې راوځي که د اور برج پایې ماتې شي هر جرجر یې پرې وخوت یوه معجزه بلل کیږي د خدای شکر دی چې له دې نړۍ نه مې زړه ټول دی د دوو ډلو پوښتنه نه کیږي یو د لیونیو او بل د پاچاهانو او ولسمشرانو یوازې دوی دي چې څه چې کوي پوښتنه ترې نه کیږي فرض کړه که یو زه بې مسؤلیته ولسمشر وای او ټوخېدلی وای خلکو به ویل څه عجیبه ارزښتناکه ټوخېدل او زما د ټوخېدو آواز به یې له راډیو څخه خپراوه که د ارګمي لپاره مې خوله وازه کړی وای ویل به یې واه څه ښایسته نغمه له ارګمیو به یې یادښتونه اخیستل ګرانې ملګرې ما او تا څومره یو ځای وګرځېدو څومره با ارزښته خبرې مو وکړې زما او ستا خبرو ته چا د غوماشي په اندازه ارزښت ورنه کړ اوس دې غوږونه ښه خلاص کړه غواړم چې د هغې نړۍ ارزښتناکه خبرې درته وکړم نړۍ ته راتلل اسانه دي خو مړه کېدل یې ځورونکي دي ځکه هر څوک یو څوک نړۍ ته راوړي خو ټول یوازې مړه کېږي اصلا د مرګ په فکر کې نه وم ما هم د ډېرو نورو په څېر غوښتل چې ژوند وکړم خو دا هیله له غوښتنې سره پیوند نه لري هغه ورځ مې له رئیس څخه 50 لیرې په پور غوښتې وې پوښتلي وه غواړې څه پرې وکړې غوښتل مې ووایم کاغذ پران ترې جوړوم او هوا ته یې اوچتوم ومې ویل د چا پوروړی یم له تاسو یې اخلم او هغه ته یې ورکوم ویې ویل څه وخت نن له ماسپښین وروسته 2 بجې راځي او اخلي ښه ته بیا هماغه وخت راشه او 50 لیرې واخله نه کېږي اوس یې راکړه نه نه کېږي څنګه له دې وروسته یې د یو فیلسوف غوندې سر وخوځوه او ویې ویل ځکه چې دا موضوع دې ښه نه ده درک کړې نشي کولی په خپل پور او قول ودرېږي دا دنیا ده ښایي هغه نفر چې تا ته یې پور درکړی له 2 بجو نه مخکې مړ شي ته له پور ورکولو خلاص شي تر 2 بجو څوک مړه و څوک ژوندي سر مې په اوږه کېښود ومې ویل ښاغلیه زه دومره چانس دنیا ده نو ناڅاپه نه پور اخیستونکی مړ شو نه زه مړ شوم په دې منځ کې ته مړ کېږي هغه وخت هم زه در څخه 50 لیرې اخلم او پور اخیستونکي ته یې ورکوم ساعت 2 بجې شوې نه زه مړ شوم او نه اخیستونکي او نه رئیس خو په هماغه وخت کې رئیس ځان ورک کړ د هغه چا په لټه کې وم چې زړه یې راباندې وسوځېږي او وکولی شم خپل درد ورته ووایم داسې انډیوالان مې درلودل چې د بې عدالتۍ مخالف و او د دې پر وړاندې هر وخت غږ اوچتوه او ویل به یې ژوندی دې وي عدالت له هغو څخه یو ته ولاړم ښایي مرسته راسره وکړي میلمانۍ درلودل په کور کې تګ راتګ زیات و هغه پیښې چې راباندې راغلې وې ورته مې وکړې ټول راڅخه راټول شول په غور یې زما خبرې واورېدې خبرې مې دومره له درده ډکې وې کله چې غږېدم د دې لپاره چې ونه ژاړم ځان مې په زوره کلک کړ خو هغه څه پېښ شول چې انتظار مې نه درلود ټولو اورېدونکو زما په خبرو خندل حتی یوې ښځې له ډېرې خندا چې د سړي په اوږه یې تکیه کړې وه خپل څښونکي په هغې توی کړل خو ما په یوې جدي پیښه خبرې کولې کله چې زما خبرو ته غوږ نیوه ویل به
څه بېسارې پیښه، څه حیرانونکې، نه پېښېدونکې، بې جوړې. ویل به یې واه څومره خندونکې، او وروسته به یې په لوړ غږ وخندل. خو ما خلکو ته خپل دردونه او غمونه تعریفول. زما دردونه او غمونه هغوی ته خندونکې ښکارېدل. حال دا چې د دوی ترمنځ مې یوه ښځه ولده چې له سترګو یې اوښکې روانې وې. فکر مې وکړ چې څومره با احساسه ښځه ده. یو دم مې واورېدل، وایي نور زوف کوم. ډېر مې وخندل، په سترګو کې مې اوښکې راغلې. هر څه چې به مې ویل خلکو به خندل. کله چې مې خدای پاماني اخیسته ویې ویل واو ډېر مې وخندل، ډېر ښه تېر شو، سبا شپه بیا راشه. نا امیده شوی وم. په ډېر لږ امید سبا بیا ورغلم. هر څه چې مې ویل دوی به خندل. د دوی له منځه یې وویل تو خدای نور بس کړه. ډېر خوښ شو. بالاخره یو پیدا شو چې زه یې درکړم. په دې فکر کې ډوب وم چې ویې ویل وایي د ډېرې خندا د لاسه نور بېهوشه کېږم. چوپ شوم. په یو نظر مې ټولو ته وکتل. دا ځل په رښتیا هم د خندا له وجې بېهوشه کېدل. چغه مې وکړه څنګه خاندئ؟ ویې ویل ستا ژوند ټول خندونکی دی. دا ټول په تا تېر شوي دي؟ کله چې له کوره وتم له کوره مې غږ اورېده. څومره ښه غږېده، عجیبه شیان او عجیبه بیان یې کوه. څه چې یې ویل حقیقت یې درلود؟ نه بابا، د خندا لپاره یې دا ویل. د دواړو سترګو تورې سرې مچۍ. پوهېږي چې ټول ژوند مې همداسې تېر شوی دی. د داسې انسانانو ترمنځ چې د ژړا پر ځای خندا هره ورځ چې تېرېده کار مې سختېده. داسې نشي چې ورته ووایي د دې لپاره مړ شوم چې کوم درد او غم مې درلود دوی پرې پوه کړم. وروسته به ووایي څومره حیرانونکې او له ذهنه وتې، او په خندا به پیل کوي که غواړې چې روح مې دلته هوسا شي هیله کوم نیش دې د دوی په بدن کې ننباسه. هغه وزرونه دې ښکلوم چې تر لمر لاندې ځلیږي. په مینه او ملګرتیا مړ